بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول: إلى أن قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق إلى أن قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مامورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومفدوس في النار. رواه مسلم. قدرمون عزت منه یو عام انسانان دي چې هغه کافران دي او که مسلمانان، د هغوی په حق عام امانتونه څه دي؟ هغه دا دي چې کوم اسلامي عقاید دي، په اسلام کې چې کوم حق عقیدې راغلي، دارنګه په اسلام کې چې کوم احکام راغلي، دغه عام امانتونه دي چې دا د عام انسانانو سره امانت دي د الله تعالی د خوا، که کافر دی او که مسلمان دی، دی په دې باندې مکلف دی چې صحیح عقیدې وساتي، دی په دې باندې مکلف دی چې اسلامي احکام ومني. او کوي نه مني، کافر دی، نو دی کامل خیانتګر دی. دویم د دې سره چې د اسلامي عقاید دا امانت او د اسلامي احکام دا امانت، دا چې سره کم په کافرانو د پاره په باندې امانت دی، د دې سره په مسلمانانو هم امانت دی. خو په مسلمانانو کې بیا خاص امانتونه دي، په مسلمانانو باندې بیا خاص امانتونه دي الله تعالی د خوا. په مسلمانانو باندې خاص امانتونه دي، هغه څه دي د الله تعالی د خوا؟ یو علم د قرآن او د حدیث دی، دا په دې باندې خاص امانت دی. دویم چې دی هغه اختیارات او حکمرانی ده، دا په مسلمانانو باندې یو خاص امانت دی. دریم کاروبار او تجارت دی، وړوکی کاروبار کې غټ کاروبار، دا په مسلمانانو باندې یو خاص امانت دی. دغه عام امانتونو سره دا په خاص امانتونه هم دي د الله تعالی د خوا، خو په مسلمانانو کې په خاصو خلقو دا امانتونه دي. هغه خاص خلق هم دي. علم یو خاص امانت دی د قرآن او حدیث، دا د علماو سره خاص امانت دی. اختیارات او حکمرانی دا یو خاص امانت دی، دا د حکمرانانو او د حکومت د مشرانو باندې خاص امانت دی. کاروبار کول، تجارت، دا یو خاص امانت دی په خاص خلکو باندې چې کاروباریان او تاجران دي. په خاصو مسلمانانو چې علما دي، خاص امانت چې علم د قرآن او د حدیث دی، د دوی سره د الله تعالی د خوا، نو دا امانت به سره کم ادا کوي دا علما. یوه طریقه د ادا کولو دا ده چې دا قرآن او حدیث دا به دوی ته تعلیم کوي، تدریس کوي به امت ته. دویمه طریقه دا ده چې دوی دغه د قرآن او حدیث باندې دا علما عمل وکړي، دا دویمه طریقه د امانت.
درېمه طریقه د امانت دا د په علماو باندې چې دا به د دې دعوت کوي خلکو ته خلک به نیکو کارو ته رابلي او د بدو کارونو نه به منع کوي نو دا علم د قرآن او د حدیث د دې سره امانت دی د الله تعالی د خوا او دغه طریقه د ادا کولو د امانت دا درې تعلیم عمل دعوت نو په دغه صورت کې دغه علما او دغه عالم دا کامل امانت ګرځي او کامل نجات به پیدا کړي پولیس رات باندې او کچېرې دغه علماو د الله تعالی دغه امانت چې د قرآن او د حدیث د دې تعلیم یې ونه کوي عمل یې پې ونه کوي دعوت یې پې ونه کوي یې ذریعه د جاه او د جلال او د شهرت او د مال وګرځوله نو دا کامل خائنان دي او پولیس رات باندې دوی نشي تېرېدی پولیس رات نه به ورځي جهنم ته بسي دویم خاصه طبقه د مسلمانانو چې هغه حکمرانان دي صاحب اختیار خلک دي د حکومت مشران دي امیر و رئیس د دولت وزیر و والی او ولسوال دا خاص خلق دي په امت کې د دوی خاص امانتونه څه دي د دوی خاص امانتونه دا دي چې په ما تحت رعیت کې به څه کوي عادل انصاف کوي هر حقدار ته به حق رسي او د مظلوم حق به د ظالم نه اخلي او د ظالم لاس به نیسي یو دا امانت دی په دوی دویم دا دی چې شریعت به ساتي حفظ شریعت به ساتي دا د حکمرانانو باندې دا امانت دی چې شریعت به ساتي په څه رقم به ساتي چې خلکو ته به حکم کوي د قرآن او د حدیث په زده کولو مدارس به جوړوي تعلیمي ادارې به جوړوي او دغه احکام د شریعت به په خلکو کې نافذوي دغه طریقه د ساتلو د شریعت دا په امیرانو په رئیسانو باندې د امانت دی د الله لخوا دریم امانت په امیرانو په رئیسانو د حکومت مشرانو ساتل د بندرونو دي ساتل د حدود دار اسلام دي د کفارو د تجاوز او د مداخله او د تیری څخه دا په دوی سره امانت دی د الله تعالی د خوا او رعیت سر و مال بساتي د رعیت سر و مال بساتي د قاتلانو د غلو او د ډاکوانو او د ظالمانو نو که د څلور وړه کاره دې رئیسانو رؤساو د حکومت کړی انصاف شریعت ساتل د بندرونو ساتل او د رعیت د سر و مال ساتل نو دا کامل امانتګر دی دا مشر د حکومت او کانه ساتل دا کامل خائن دی او کامل غدار دی دریم چې خاصه طبقه ده چې هغه د کاروباریان دي تجاران دي که هغه دکاندار دی او که هغه دیاړي مار دی او که هغه لوی کارخانهدار دی او که لوی تجارت پیشه دی دا خاص خلک دوی باندې خاص کارونه خاص امانت ورسره سره خاص امانت د دوی سره دا دی چې دغه کاروبار کې به د چا سره دوکه نه کوي فریب به نه کوي چل به نه کوي عیبجن شی به نه خرڅوي او دروغ به نه وي دا کار په دوی باندې سره امانت دی او په دوی فرض دی بل دا دی که د چا مال ورسره امانت یې هغه به ساتي د ضایع کېدو نه او مالک ته به سپاري د مطالبې او د غوښتلو په وخت کې او که د چا دین ورسره وي د چا سره دین نو پوراوړې باندې دا امانت دی چې په نیټه باندې به ورته سپاري مالک ته او پورا به ورته سپاري او د مجلس اسرار بنخوري نو دغه امانتونه دي
په چا باندې؟ په کاروباریانو او په تجارانو وړو او غټو باندې. نو که چېرته تجاران او کاروباریانو دغه هغه امانت ادا کړی و چې خرڅول او اخیستل کې دوکه او دروغ یې نه وي، د چا امانت یې نه ضایع کړو، د چا دین یې نه ضایع کړو، او د مجالس اسرار یې نه ښکاره کړو، نو دغه کاروباریان کامل امانتګر دي او جنت ته ځي. پولیس ورات باندې د بتیریږي د برېښنا په شان. او که چیرې دوی دغه یو کارم ادا نه کړي نو دا کامل خیانتګر دي، د جهنم مستحق دي. نو دغه حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې راجمع به کړي الله تعالی خلق د قیامت په ورځ، بیا به ودرېږي مؤمنان مسلمانان تر دې پرې چې ښکاره به کړلی شي، نږدې به کړی شي، نږدې به کړی شي دوی ته جنت. نو دوی به راشي آدم علیه السلام ته د سفارش دپاره، آدم علیه السلام نو وایي به ای پلاره زمونږه استفتح لنا الجنه، ته وغواړه پرانستل کولاوېدل زمونږ دپاره د جنت. الله تعالی نه سوال وکړه چې موږ دپاره د جنت پرانځي چې ورننوځو. خو دا ډېر لوی حدیث دی. آدم علیه السلام به خپل عذر بیان کړي، ابراهیم علیه السلام به خپل عذر بیان کړي، موسی علیه السلام به خپل عذر بیان کړي، عیسی علیه السلام به خپل عذر بیان کړي. نو بیا به دا مؤمنان راشي نبی علیه الصلاة والسلام ته، د ټول امتونو مؤمنان نبی علیه السلام ته به راشي. نو چې نبی علیه السلام ته به دا سفارش وکړي، نو نبی علیه السلام به ودرېږي د دې سفارش کولو دپاره. نو بیا به اجازه وشي نبی علیه السلام ته د سفارش کولو. که اجازه ورته وشوه د سفارش کولو، نبی علیه السلام به الله تعالی وایي چې دغه مؤمنان ته د جنت دروازې خلاصې کړه چې داخل شي. نو دلته اوس طریقه د داخلېدو څه ده؟ جنت ده. د جهنم په خوله باندې یو پل دی چې په دې پل باندې به خلک مؤمنان تیریږي، بیا به جنت ته داخلېږي. نو دا پل به د جهنم په دې خوله کې ایښودلی شي، نو بیا به دا مؤمنان په دې پل باندې تیریږي جنت ته. اوس دغه د امتحان ځای دی. نو وترسل الامانة والرحم، راو بلیږلی شي د الله تعالی د خوا نه امانت او رحم. امانت به چې دا مخکې ما بیان وکړ، دا به د فرشتې په شکل کې راشي یا به د انسان په شکل کې راشي. دارنګې رحم خپل ولی دا به راشي د انسان په شکل کې یا د فرشتې په شکل کې. فتقومان دا دواړه به ودرېږي، د امانت او رحم. جنابتي صراطي دوه طرفونو، دوه اړخونو، دوه سیډونو د پولیس صراط، یمینا و شمالا، هی طرف ته او بل ګس طرف ته، کیڼ طرف ته. نو دغه وخت کې به مؤمنان مسلمانان په پولیس صراط باندې تېرېدل شروع شي. نو نگرانان د خپل حق طلبونکي چې امانت او رحم دی، دا به یو ښي طرف ته او بل به ګس او کیڼ طرف ته ولاړ وي. نو دا مؤمنان به شروع شي. نو هغه علماو چې تعلیم د قرآن او د حدیث یې کړی، تدریس یې کړی، پوره عمل یې کړی او پوره دعوت یې چلول او پوره د الله د رضا دپاره په اخلاص د امانت ادا کړی، د شهرت او د چوکۍ دپاره نه. نو دا به تیر شي په دې هغه باندې پولیس صراط لکه د بجلی او د برق د برېښنا په شان. او که چیرې دغه علماو تعلیم و تدریس نه دی کړی، عمل نه دی کړی،
دعوت یې نه دی کړی او که کړی خو د الله رضا یې پکې نه وه مطلب بلکې شهرت او ریا او جاه و جلال حاصلول یې پکې مطلب و نو دی کامل خائن دی د هغه سزا وروستو حدیث کې راځي چې جهنم ته به وغورځولی شي دارنګې د حکومت مشران حکمرانان که چېرته پوره انصاف یې کړی او پوره شریعت یې ساتلی و پوره بندرونه د اسلام یې ساتلی و پوره د رعیت مال و سار یې ساتلی و نو دا کامل امانتګر او پولیس رات به داسې تېرېږي لکه د بجلۍ او د برق په شان او که نه ناانصافي کړې وه د شریعت په ځای باندې د دنیا او د غرب قانون ساتلی و او د بندرونو د ساتلو په ځای باندې د کفارو نه اجازه یې ورکړې وه د تجاوز او د رعیت سر او مال یې نه و ساتلی بلکې هغه ډاکوانو غلو او قاتلانو ته یې پرېښی و نو دا کامل خائنان دي کامل غداران دي دا به جهنم ته وغورځولی شي جهنم ته به ټیل ویلی شي دارنګې کاروباریان او تاجران که چېرته په خپل تجارت او کاروبار کې د ډاډیمار نه واخله تر لوی کارخانهداره پورې دې کې هغه یې نه و کړی دوکه یې نه وه کړې دروغ یې نه و ویلي او د چا مال ورسره امانت و هغه یې پوره ساتلی د چا پې باندې دین و هغه یې په سی وخت کې ادا کړی او راز د یو مجلس چا نه دی افشا کړی نو دا کامل امانتګر دی نو پولیس رات باندې د بجلۍ او د برېښنا په شان به تېرېږي او که چېرته دغې ګاډیمار او دکاندار او لوی تاجر کارخانهدار دوکه یې کړې وه په دې خرڅولو اخیستلو تجارت کې او په دې کار کې او دروغ یې ویلي وو چا ورسره مال امانت کې د مضاربت هغه ضایع کړی نه یې دی ادا کړی مالک او دین د چا نه اخیستی هغه په خپل وخت پوره نه دی ادا کړی نو دا کامل غدار دی کامل خائن دی نو دی به هم جهنم ته ورغورځولی کېږي نو ځکه نبي علیه السلام فرمایي نو دارنګې رحم به ولاړ که چېرته چا په دنیا کې د پلار د ورور د خور د مور د لور د ترور د تره ماما ترور زوی د رشته دارانو سره پوره احسان او ښېګړه کړې وه پوره رشه یې کړې وه د هغوی د بیمارۍ او د مشکلاتو په وخت کې د هغوی سره مرسته کومک کړی و نو دا به دغسې د برېښنا په شان تېرېږي پولیس رات او که چېرته د خپلوي وڅه کړې وه همدا رحم به یې رانیسي او جهنم ته به یې غورځوي نبي علیه السلام فرمایي فیؤذن له وترسل الامانة ورو به لېږلی شي امانت والرحم خپلولي نو دا دواړه به ودرېږي دواړو طرفونو د پولیس رات ته ښي طرف ته او کیڼ طرف ته نو تیر به شي فیمر اولکم کالبرق تیر به شي اولنی ستاسو په شان ته د برېښنا داسې ترتیب سره هم بیا نو نبي علیه السلام فرمایي چې وفي حفتي صراط په دې طرفونو سایډونو د پولیس رات کې کلالیګو سیخان دي د وسپنو دا هغې سیخانو ته ویلی شي لکه دا کساب چې د وسپنو سیخ کې یو سر یې کوږ وي د څارویو اندامونه پکې راځوړندوي دغسې د وسپنې لوی لوی سیخان به وي په دې پولیس رات کې دا به ځوړند د څه دپاره وفي حفتي صراط په طرفونو د پولیس رات کې به کلالیګو هغه سیخان به وي کنجکي به وي معلقتون ځوړند کړلی شوي مامورتون دوی ته به امر کړلی شوی وي بأخذ من امرت به په رانیولو د هغه چا چې دوی ته امر په چا وشي د چا په باره کې چې ورته امر ونشي چې راونسه نو دا کنجک به راوچت شي دا سړی به راونسي نو په دې کې بیا دوه قسمه خلک دي چې دا کنجکي رانیسي یو قسم خلک خو هغه شو که نه چې هغه برېښنا او د هغه په شان
پاسونو به سواري وي یو خو تېر شو د اخرني خلک دې کې بیا دوه قسمه خلک وي فمخدوشون یو قسم خلک به هغه وي چې مؤمنان به وي خو په دغه امانتونو کې به نقصان کړی وي څه امانتونه خو به ادا کړي وي خو څه نقصان یې کړی نو فمخدوشون د ده به دا خپې او پونډۍ څیرې کړلی شي د دغې سیخ په وجه خو ناجن خو بیا به خلاص شي تیر بشي بیا دویم قسم چې هغوی کامل خاینان دي مؤمنان خو دي خو کامل خاینان دي نو هغه به دغه کنجکي به یې راونسي مقدوس فی النار تیل به وهلی شي په اور د جهنم کې ځکه چې دغه علماو هغه خپل امانت نه دی ادا کړی کامل امانت یا دغه رؤساو د حکومت امانت نه دی ادا کړی کامل یا دغه کاروباریانو خپل کامل امانت نه ادا کړی نو د پولیس ورات باندې چې دوی تیریږي نو دغه کنجکي د وسپنې به دوی په د دې پونډیونه د پتونونو نه او د خپو نه به یې رانسي او ښکته جهنم ته به یې غورځوي جهنم ته به یې لیکه کوي الله تعالی دې موږ تاسو ته د دغې امانتونو علم نصیب کړي او د دې د پوره ادا کولو توفیق دې الله تعالی راکړي او الله تعالی دې موږ